السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې موږ خبره کوو موږ سره نن بل په 101 بیت ټول کې چې کوم کمانډ دی آیتا ریکټنګولر ګرل ویل کېږي. دغه موږ سره دوه کمانډ دي چې یو موږ سره ټیوب جوړوي او بل موږ سره ریکټنګولر ګرل جوړوي. نو دواړه څنګه کار کوي راځي چې تاسو ته وکړو. ما مخکې نه څه داسې غونډې پلان ریډي کړي دي. نو دا موږ سره په دې ایجز باندې کار کوي چې څنګه ایجز وي هغه شان یو ډیزاین موږ ته جوړوي. لکه زه به وړاندې کې دا یوز کوم. د دې لپاره به تاسو اول ابجیکټ سلیکټ کوئ، بیا به راځئ په دې کلیک کوئ، نو دلته به له دوه ویلیو ورکوئ. دې کې وایي چې د ویډ اف د ریکټنګولر سیکشن به څونه وي، نو دلته هم دا 15 سانتي میټره وي. او دلته به موږ سره د ای چې کوم هایټ دی نو تاسو به دا وپېژنئ چې دې کې څه فرق دی. دا نیم میټر دی نو موږ له نیم میټر ورکړو، صرف په دې ځایونو به اپلای کېږي. ګوره تاسو دا اوکې کوئ، تاسو د دې ګوټ نه وکړئ، د دې ګوټ نه د دې ګوټه پورې دا موږ سره نیم میټر راشي. او ته وګوره صحیح ده. بل موږ سره ګوره تاسو ته په دې باندې دا اپلای کوئ. زه ورته دې کې ورکوم دلته چې دا نیم میټر ډېر زیات دی، نو زه ورته وایم چې 10 سانتي میټر دی وي. ما دوه پوینټ ورکړه، یو به ډیلیټ کړم او په دې کلیک کړم. نو وګوره تاسو سره یو کړکۍ یو فریم جوړ شو. او تاسو ته په دې باندې کلیک کوئ، نو تاسو له صرف ورته اوکې کوئ. نو وګوره تاسو مختلف کړکۍ ډیزاین جوړوئ. ما دا یو ډیزاین دی او په دې اوس کلیک کوم، همدغه ویلیو به ورکړم. نو تاسو ته وګورئ، تاسو دې له منځ کې چې کوم دا دی تاسو بدل کلر کې ورکولی شئ. لکه زه به ورته دا ورکړم چې دا ما سره وي ګلاس دې وي یا چې هر څه وي، زه به له دې نه ګلاس ورکړم. ګلاس ورکړه دا ورکوئ. د خو له بلو کلر به ورکړو نو دا لږ ښه ښکاري. صحیح ده. بل موږ سره که تاسو سره داسې ډیزاین وي نو تاسو ته صرف په دې باندې کلیک وکړئ. دا کمانډ به ورته ووایو او دلته ولې زه د دې تکنس دغه ورکوم، خو زه هم دا ما سره په دې باندې ډېر وي. زه به له یو 1 میټر ورکړم چې دا ما سره یو ریک غوندې جوړ کړي. نو تاسو ته اوس وګورئ چې تاسو سره به یو ریک المارۍ غوندې جوړېږي. تاسو به لیدلي وي داسې ډیزاین المارۍ. صحیح، ما خو له ډېر زیات ورکړو، تاسو کنټرول زیډ کوئ. نو زه به له دا لږ کم ورکړم، زه به له دا ورکړم 0.25 به له ورکړم او اوس وګورئ. صحیح ده. مونږ سره دا یو کمانډ چې کوم دی دا بالکل هم د دې کمانډ په شان دی، خو دلته دا مونږ ته د ایجز نه ټیوب غوندې جوړوي. نو ټیوب څنګه جوړوي، تاسو به دا سلیکټ کړئ او دا به والئ کلیک به کوئ او بیا به وایي سرکولر ټیوب ډایمیټر به څونه وي. نو ته ورته وایه چې 10 سانتي میټر دی وي یا هر څونه ورته ورکړې. نو زه په دې به کلیک کړم. نو تاسو وګوره دا برته په دې ته واړوئ، خو دا 10 سانتي میټر ډېر شو. زه به دا لږ کم کړم، به دا نیم کم او 0.05 به کړم. او تاسو اوس وګورئ تاسو سره دغه شانتې پایپ جوړوئ. تاسو په دې باندې کلیک کوئ. که تاسو سره داسې غوندې ډیزاین پکار وي نو تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ. نو باقي بیا تاسو دې له بیل میټیریل ورکئ او بیا دا تاسو چې کوم ځای کې یوز کوئ نو هغه ځای کې استعمالولی شئ. نو امید دی کلاس مو خوښ شوی وي. که کلاس مو خوښ شوی وي خپلو ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله موږ به په بل کلاس کې د اخري 3 کمانډ ټول کور کوو. بیا به زموږ 101 بیت ټول کمپلیټ شي او بیا راینه بعد به موږ په یو بل پروجیکټ باندې ورشو. انشاءالله بل کلاس کې به تاسو ته حاضر شو. ما بل کلاس پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.